درنو لیدونکو السلام علیکم. سرچینی وای علاګل مجاهد طالبانو نیولې وو خو بیرته یې خوشې کړی دی. سرچینی وای چې طالبانو په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازی علاګل مجاهد نیولې، خو هغه ته نږدې سرچینی بیا وای چې د لنډې مودې لپاره نیول شوی وو خو اوس بیرته خوشې شوی دی. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې خپور شي په ژواک خبري اژانس ته وویل په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازی علاګل مجاهد د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د طالبانو د ځواکونو لخوا تېره شپه محاصره شوی و. دی وایي چې د هغه د محاصرې پر مهال ډزې هم اوریدل شوي دي. سرچینې د مجاهد د نیولو د لامل په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د مجاهد د نیول کېدو یو انځور په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي. په دغه انځور کې ښکارېږي چې هغه د طالبانو د کسانو لخوا نیول شوی او لاس یې تړلی دی او په رینجر کې کېنولی دی. د علاګل مجاهد وراره او د پخواني دولت د کابل ولایتي شورا رئیس رحیم الله مجاهد په ژواک ته وویل چې د طالبانو د یو شمېر کسانو د یوې غلطۍ ادعا پر اساس نن سهار د علاګل مجاهد کور ته ورغلي دي. دی وایي چې ستونزه اوس مهال حل شوې او علاګل مجاهد په کور کې دی. د تاج محمد په نوم مجاهد ته یو بل نږدې کس هم وایي چې تېره شپه ناوخته ځینې کسان د مجاهد کور ته ورغلي وو خو د هغه د ساتونکو لخوا کور ته د داخلېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د زیاته کړه سهار بیا خلک راغلي وو او طالبان ول یو سوی تفاهم شوی وو او اوس مهال ستونزه حل شوې ده. دغه راز په ژواک خبري اژانس یا د موضوع د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتي مرستیال ذبیح الله مجاهد له سکرټر بلال کریمي سره هم شریکه کړه. هغه ویل چې په دې اړه پوښتنه کوي او وروسته به معلومات شریک کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.